نبوت داسې نه کوم یو شعر ختم نبوت حوالې سره پیش کوم خو ټول ملګري یو لاس اوچت او په اوچت اواز سره به ناره لګوئ ختم نبوت یو شعر خو ستاسو محبت به غواړم ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد جو ہو فرعون میں ان کو خدا کہہ دو یہ مشکل ہے جو ہو دجال ان کو انبیاء کہہ دو یہ مشکل ہے ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد زان قربانوں بابا نامو سے رسالت د پیغمبر نمانم زا مرزا غلام لعین نجس عودا چغر ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد مجھے زنجیر پہنا دو مجھے سولی پہ لٹکا دو مجھے زنجیر پہنا دو مجھے سولی پہ لٹکا دو مگر میں رہزنوں کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے جو ہو دجال ان کو انبیاء کہہ دو یہ مشکل ہے ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد جو ہو فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے جو ہو دجال ان کو انبیاء کہہ دو یہ مشکل ہے ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ ملګرو مشران پاتې دي او مولانا صاحب ناست دی او زمونږ مرکزي چیرمین صاحب هم ناست دی د دوی په وړاندې ستاسو ته دغه خبره ستاسو په نوټس کې راولم چې مونږ د ختم نبوت کورس په دې مطلب سټارټ کړی دی او هغه کورس مونږ په یونیورسټي لیول باندې په کالج لیول باندې او د سکول په لیول باندې سټوډنټانو ته سټارټ کړی دی او دغه ختم نبوت کورس دا به 1 غنټه لیکچر وي اگر تاسو په جماعت کې کوئ که تاسو په مدرسه کې کوئ که په سکول کالج یونیورسټي کې کوئ چې کم ځای چاته برابرېږي خو چې کم از کم 30 پورې په هغې کې سټوډنټس ناست دي په 30 پورې هغې کې کسان ناست دي او دغه لیکچر به چې کم دی هغه زمونږ مشر د دیر د سیمې محسن محمود صاحب مفتی محسن محمود صاحب هغه لیکچر ورکوي نو انشاءالله څوک هم هغه کورس کول غواړي چې زموږ په ځای کې دی وشي نو د بزم ملګرو سره رابطه کوي انشاءالله دی به موږ ته سوال جواب کوي بغیر څه د پیسو نه بغیر څه د لالچ نه نه به ستاسو پیسې لګیس نه صرف به تاسو کسان کېنوئ چې هغې ته د ختم نبوت پیغام ورسي خوښ هم ده داسې انشاءالله خپلو علاقو کې به د ختم نبوت کورس کوو انشاءالله لاس راس اوچت کې ټول به کورس کوو انشاءالله د بزم ملګرو سره به رابطه کوو انشاءالله مولانا استاد صاحب سره به رابطه کوو انشاءالله زموږ چیرمین صاحب سره به رابطه کوو انشاءالله الله دې مونږ ټول د ختم نبوت لپاره قربان کړي ملګرو